د عمر کلونه، اسدالله غضنفر. زما نیکه په دې نظر و چې وګړي تر 50-60 کلنۍ پورې کوښښ کوي ځان کشر وښيي، خو چې د سر او ږیرې ویښتان یې پوره سپین شي، بیا ممکن 60 کلن سړی د 70 کلنۍ دعوه وکړي او 70 کلن ځان 80 کلن وښيي، ځکه ډیر عمر په ټولنه کې د ډیرې تجربې نښه ده او د احترام سبب ګرځي. نیکه مې 70 کاله پخوا افغاني ټولنې ته په کتو سره دا خبره کوله. 4-15 لسیزې پخوا به اکثرو پلرونو کوښښ کاوه چې زامنو ته د تذکرې اخیستلو په وخت کې د هغوی عمر یو څه کم کړي. دوی به بهتره بلله چې اولادونه یې ژر عسکرۍ ته وانستول شي. د عمر له کمولو د تقاعد د ځنډولو لپاره هم استفاده شوې ده. د عمر کم ښودلو په باره کې زما د نیکه نظر له حیثیت سره تعلق لري، خو کله چې د عسکري یا تقاعد په خاطر په اسنادو کې عمر کمیږي، دلته بیا د ګټو خبره ده. هسې وایي 3 ښځې څنګ په څنګ ناستې وي، یوه انا، بله لور او درېیمه لمسۍ وه. چا د عمر پوښتنه ځینې وکړه. انا وویل چې د 40 شاوخوا به یم. لور یې وویل 100 ته نږدې شوې یم. او لمسۍ چې ولیدل دوی هر یوې 10-15 کاله خپل عمر کم ښودلی دی، نو ویې ویل زه لا نړۍ ته نه یم راغلی. نارینه تور لګوي چې ښځې خپل عمر کم ښیي او په دې اړه یې د پاسنۍ ټوکې غوندې نورې ټوکې هم جوړې کړي دي. مګر حقیقت دا دی چې زموږ په ټولنه کې ګڼ شمېر نارینه هم په مختلفو دلایلو د عمر له کم ښودلو سره دلچسپي لري. زموږ په ټولنه کې چې د تولد ورځ په رسمي ډول نه ثبت کیږي او په کلتوري لحاظ د عمر د ورځو او کلونو شمیرلو ته چندان اهمیت نه ورکوو، د عمر کم یا زیات ښودل مشکله چاره نه ده. د یو دوست په قول یو اروپایي تعجب کړی و چې په لویدیځ کې اکثره مهاجر افغانان د جنوري په لومړۍ نیټه دنیا ته راغلي دي. ګڼ شمېر مهاجرو د نویو اسنادو د برابرولو په وخت کې بهتره ګڼلې چې ځانونه د کال د لومړۍ ورځې متولدین وښیي، چې هم یو خوشبختي ثابته شي او هم د خپل نوي تولد نیټه په اسانۍ حافظې ته وسپاري. د عمر په برخه کې د دقیقو معلوماتو نشتوالی موږ ته دا تصور راکړی دی چې پخوانو خلکو اوږده عمرونه کول. زموږ یو محقق د دې احتمال په باره کې چې حمید مومند به 90 کلنۍ ته رسېدلی وي، دا دلیل هم راوړی و چې پخوانو خو ډېر عمرونه کول. د کلاسیک شاعر سعید د دیوان مدون په خپله مقدمه کې اټکل کړی دی چې سعید به تر 1.5 کاله اوږده موده ژوند کړی وي. د عمر د زیاتوالي په اړه زموږ یو بل تصور دا دی چې هغه کسان ممکن لا زیات ژوند وکړي چې په بدو شرایطو کې اوسي او د صحت اصول نه رعایتوي. د 1100 کاله پخوا زمانې د دري شاعر ابو طیب مصعبي دا بیت چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عمر د کموالي او د ناپوهو خلکو د عمر د زیاتوالي شکایت پکې شوی مشهور دی. 100 ساله یکی مرد غرچه چرا 63 زیست آن مرد تازی. خو لکه څنګه چې اسناد ښیي په پخوانو تمدنونو کې عمرونه ډیر کم وو. په لرغوني مصر کې د عمر اوسط 20 کاله وو، حال دا چې په اوسني جاپان کې د عمر اوسط 80 کاله دی. د 20مې پیړۍ د وروستۍ لسیزې په جګړه ځپلي افغانستان کې اټکل کېده چې د عمر اوسط 40 کاله دی او اوس ویل کېږي چې دغه اندازه 60 کلونو ته لوړه شوې ده. 6 کاله پخوا مې د هغو هیوادونو په باره کې یو تحقیقي راپورټ لوستی و چې عمرونه پکې اوږده دي. د راپورټ مطابق په آیسلینډ، جاپان، نیوزیلینډ، سویډن، سارډینیا چې د ایټالیا یو ټاپو دی او فنلنډ کې تر نورو ځایونو عمرونه اوږده دي. دغه یو ځای هم په وروسته پاتې سیمو کې شامل نه دی. په یو ټولنه کې پرمختللې طبي ټکنالوژي، د خلکو ښه اقتصادي حالت او پیاوړی صحي کلتور د عمر د اوږدوالي اصلي عوامل دي. له راپورټ سره سم جاپانیان د کب غوښه ډیره خوري او پر ډوډۍ ځان پوره نه مړوي. د سویډن خلک له دې سره دلچسپي لري چې خواړه په غوړو کې سره نه کړي بلکې په اوبو کې ویشوي. د 20مې پیړۍ تر 80مو کلونو پورې د فنلنډ د خلکو عمرونه چندان اوږده نه وو. د زړه ناروغي پکې زیاته وه، خو په تیرو 10 کلونو کې فنلنډیانو د سګرټو څښل خورا کم او د میوو او سبزیجاتو خوړل 2 برابره زیات کړل چې په نتیجه کې عمرونه اوږده شول. د دغو مثالونو له راوړلو مې منظور دا دی چې مناسب صحي کلتور د عمر له اوږدېدا سره لویه مرسته کوي. حال دا چې زموږ په ټولنه کې صحي کلتور خورا کمزوری دی. په هندوستان کې د څو سوه کاله پخوا مغول پاچاهان په دې نه پوهېدل چې ډېر وزن یې صحت ته تاوان پېښوي، نو دوی چې به ځانونه تلل او تر تېر کال به درانه وختل، خوشحاله به شول. زموږ په کلیو کې اوس هم چاغښت د ښه صحت علامه ده.
موږ ممکن په خپلو خوړو کې د ضرورت تر اندازې څو برابره زیاته مالګه استعمال کړو، د پسلم او وازده بې تشویشه نوشیجان کړو او یا مثلا د غاښونو او لاسونو پاکۍ ته خاصه توجه ونه لرو. په لویو خیراتونو کې به ځینې کسان په ناولو پښو په دسترخوان باندې پل ږدي او په ټول مجلس کې به دومره څوک نه پیدا کېږي چې ورته ووایي چې دا خو د ډوډۍ ایښودلو ځای دی، ولې باید چټل شي. د ښه صحت او اوږد عمر موضوع یوه خبره ده او عمر کم یا زیات ښودل بله خبره ده، خو زما په خیال بې ارتباطه موضوعات نه دي. موږ ژوند کوو خو په دې چندان غور نه کوو چې ژوند څنګه بهتره کیږي. ما په مکتب کې ځینې هلکان یادېږي چې پلرونو به مثلا په 10 کلنۍ یا 12 کلنۍ کې په اول صنف کې شامل کړل او بیا به په دې ځورېدل چې له کشرانو سره په یوه ټولګي کې ناست دي. دغسې حالت د دې سبب کیږي چې یو څوک د خپل عمر په حصه کې دروغ ووایي. له بلې خوا ګڼ کسان بې له دې چې په اجتماع کې خپل ځان ثابت کړي بوډاګان شي او په واقعي ژوند کې د پرمختګ لاره بنده وویني، نو چې بله لار ورته پاتې نشي په 80 کلنۍ کې به د 100 کلنۍ دعوه وکړي. موږ ګمان کوو چې 100 کلن سړی ممکن د مرموزې پوهې او تجربې څښتن وي، حال دا چې په ډیر پاخه عمر کې ذهني قوت هم د جسمي قوت غوندې کمیږي. د فرانسې د 20مې پیړۍ خورا مشهور لیکوال اندره ژید په زړبودن کې لیکلي وو: مودې وشوې چې زه نه یم، ما یوازې د هغه چا ځای نیولی دی چې خلکو اندره ژید باله.